ایران اسرائیلو ته خبر ورکړی چې د هغه هیواد په اټومي تاسیساتو برید ونه کړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایران اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې د هغه هیواد په اټومي تاسیساتو برید ونه کړي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سپاه پاسداران انقلابي او جګپوړي چارواکي د پنجشنبې په ورځ ګواښ کړی چې که چېرته اسرائیل د هغه هیواد په اټومي تاسیساتو برید وکړي نو ایران به هم د اسرائیل اټومي تاسیسات په نښه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې اټکل کېږي اسرائیل به د ایران د شنبې ورځې د برید په ځواب کې انتقامي حمله وکړي. د ایران لخوا چې په اسرائیلو د میزایلو او ډرونونو کومه حمله وشوه اکثره هغه میزایلونه او ډرونونه په نښه او نسکوري کړای شول، خو اسرائیلو ډاډ ښودلی چې د ایران دغه فضایي حملې ځواب به ورکړي. د اپریل په 14مه نیټه ناوخته ایران په لومړي ځل مخامخ په اسرائیلو حمله وکړه او ویې ویل چې دا د اپریل د لومړۍ نیټې د هغه برید په ځواب کې کړی چې په دمشق کې د ایران کنسولګرۍ پکې په نښه شوې وه او د ایران 7 تنو افسرانو په شمول 2 جنرالان هم پکې وژل شوي وو. اسرائیلي چارواکو دا نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه به انتقام اخلي، مګر د ایران د اټومي تاسیساتو ساتونکي مشر احمد حق وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو باندې د هر قسمه برید ځواب به په بالکل هماغه څه ورکړي، یعنې دوی به هم د اسرائیلو په اټومي تاسیساتو برید وکړي.